نه مې کالیسته نه د غاړې امیلونه دوستانو تاسو وګورئ پردی ملک دی او نه کالي لرو هېڅ شی نشته ولې وطنداران را سره دي اختر دې مبارک شه څه پیغام لرې ستا دې مبارک وي اختر پیغام دی چې مقصد د افغانان چې په کوم ځای کې اوسېږي باید د یو بل سره همغږي واوسي یو بل سره اتفاق ولري اتحاد ولري کوم لنډی دې ستا دی وایي چې اختر زړو جمعو کې تیر کا نوي جمعې د یار په څنګ کې خوند کوي نه څه جانا وای اختر ته توره جامې وکړه پتن بستاوي خوند به موږ ته راکوي نه یو ځل بیا ووایه اختر ته تورې جامې وکړه پتن بستاوي خوند به موږ ته راکوي نه د لوی اختر د رارسېدو په نسبت د نړۍ ټول مسلمانانو ته به په خاصه توګه غیر ملت افغانانو ته ډېر زیات مبارک وي الله دې وکړي چې دا اختر مو د هېواد یو تلپاتې سولې اختر وګرځېږي د اختر ورځ شپې مو په خوشحاله او په خوشحالۍ سره تېرې شي اختر دې ټولو ته مبارک شي اختر په کور کلي مزه کړي څه مسافري څه اخترونه اختر په کور کلي مزه کړي څه مسافري څه اخترونه چې تورې خاورې دې موړ نه کړي چې تورې خاورې دې موړ نه کړي د امریکایي ډالر دې کله موړ ته د اختر په سحر راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه د افغانستان غیور ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم یو غږ سره وایو چې اختر مبارک اختر مبارک زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان مننه